وړي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي وړي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي وړي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي وړي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي پہل کړو دعوت پر قوم دعوت وی الله بلور پر قوم را پالي لجی حالت درړ بلور زیات کړه نزړه کې د ایمان په یو دم آقا بیا لاس کې واخست توحید کوله پر چم آقا وی ویل خپل قوم ته د بوتانو عبادت پرېږدي صرف د یو الله په اطاعت حماقت پرېږدي تاسو ته د خدای له لورې زه سپینه وینا کوم ستاسو ته تیارې د جهل ورکې او پناه کوم او مې چې د یو الله نوم واورېد وحشت کوي او مې چې د یو الله نوم واورېد وحشت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي بیا یونس ته وویل قومې څه باطل صحبت کوي هغه کوم معبود چې هغه د موږ دعوت کوي موږ داسې معبود لرو پلاران مو اطاعت کوو هغه ته کلونه په سجدې هم عبادت کوو اوس موږ هم د خپل پلاران معبود ته لګوو سجدې پاتې له پلارانو موږ ته ځکه ورته کړو سجدې څه داسې تعبیر څه اتفاق په دې دنیا راغلو چې خپل دین را پرېږدو او ستا دین ته موږ کړو رجوع ویلې یې سوچ فکر کوي خو هغوی غفلت کوي ویلې یې سوچ فکر کوي خو هغوی غفلت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي وړي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي ولی یونس بیا تاسو کوم دین ته چې غواړم ولی له هغې نه تاسو مخ اړوئ وایم هغه دین چې تاسو ته توان او هم طاقت بخي ستاسو د اعمالو اصلاح کولو ته فرصت بخي دغه دین هم تاسو ته یو عمل سوکالي راوړي تاسو ته هم امر بالمعروف نهي منکر کوي صبر حوصله د یونس خدمت طاقت شولو خپل قوم نه ناراض په تنګ راوان خپل مهلت شولو پرېښود خپل کڼه کور چې قوم یې بغاوت کوي پرېښود خپل کڼه کور چې قوم یې بغاوت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي دومره تالی نه و چې پر قوم یې لوی عذاب راغلو یو دم له ازله پرې تیارې ډېر په شتاب راغله وغوښته په دې وخت کې پناه درکړي سبحان راوړي خپل ګناهونو توبهګار او پرې ایمان راوړي ټول څه یې پر رنګ شو لاړل غرونو بیابان ته چغې فریادونه هم دعا یې کړه رحمان ته بیا د دوی په منځ کې جدایي راغله آهونه شو هرې خوا په غرونو کې د دوی خور فریادونه شو وویل قوم یونس سره خبره حقیقت کوي وویل قوم یونس سره خبره حقیقت کوي حضرت یونس پر نادان قوم ته دعوت کوي
حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي وړي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي رات می بیا پریورستر نازل پر رحمت نکل سانتا یې قبول کړل ترنا بند عذاب نکل بیا کوم یې غوښتل چې یونس راشي بیرته کلیتا خو هغه خپل لري ته دا ومرکړه ښاغلیتا ورسېد ساحل د پکشته کې راسپارشولو دی غاړې ناغې غاړې تدلو په اراده شولو دومره له ساحل نه تللی نه و چې طوفان راغلو زړونو کې شوه ویره او ټول خلک په لړزان راغلو خلک په لړزان راغلو درې ځلې قرآن مې د دې اقا قسمت کوي درې ځلې قرآن مې د دې اقا قسمت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي ولی دا آقا چې د پنوم قردري ورغلو خدای له اجازې پرته وتلی پرېدا کرغلو ومنله خپل غلطي بیا محترمه کا ځان یې راخطا کړله بیا سیند ته په یو دمه کا بیا نهنګ ته پاک مولا زموږ داسې فرمان کړلو هلته د نهنګ خېټه کې خپل رسول پنهان کړلو رب نهنګ ته وویل چې هډوکي یې ورمات نه کړي ځکه چې هغه زما رسول د ته څه یاد نه کړي رسول د ته څه یاد نه کړي خدای پاک خپل رسول سپاري نهنګ ته امانت کوي خدای پاک خپل رسول سپاري نهنګ ته امانت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي ورځې کړي تیرې د نهنګ خېټه کې ګرانه کا خپلو غلطیانو ته چې ځیر شو قدردانه کا بیا هغه تیار زړه کې د حق ښکلې لیدا وایي یو دم ډېر په مینه لا اله الا الله وایي رب هم د خپل رسول قبول ته دعا کوي بیا نهنګ ته امر په یو دم غني مولا کوي خو نهنګ له خپل خېټې راباسي دا قسم ډېر زیاته بیماره ازاد کېږي په رښتیا زموږ هو په رښتیا زموږ په یې کړه تاکه په یو بوټي دې راحت کوي په یې کړه تاکه په یو بوټي دې راحت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي خود قدم شورا روان بیا وخت پل خر ته ځي سخت ډېر زیات خیجن و ځکه بیا وخت پل ګلزار ته ځي ولې چوپن ته ورشه خلکو ته بیان وکړه زما د راتلو خلکو ته په کلي کې اعلان وکړه ونه کړ باور چوپن خو مې ګوتون شاهدي وکړه هم کلي کې خلکو ته مې ګوتون ګواهي وکړه بیا چې یونس راغلو ګورې قوم اطاعت کوي بس د یو الله ذکر اذکار هم اطاعت کوي اذکار هم اطاعت کوي بایی امیر خان کریمی قوم اصول فت کوي بایی امیر خان کریمی قوم اصول فت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي وړي ورته توحید خدای په لور هدایت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي حضرت یونس پل نادم قوم ته دعوت کوي
ښکلې او شانداره قصه د حضرت یونس علیه السلام او د حضرت یونس علیه السلام د قوم په باره کې تاسې ته وړاندې شوه په خوږ اواز د طالب العلم نصیب الله خوشنصیب او شاعر د ګران ملګری امیر خان کریمي ریکارډینګ سنټر فاروقي ډیجیټل اسلامي سټوډیو لغمان ښار انجینر خوشنصیب.